افغانستان کې د جاپان سفیر د ناکامورا په اړه څه وویلې؟ د هغه نیمګړې پروژې څنګه بشپړوي او ټول افغانستان ته به یې څنګه وغځوي؟ دا چې دې سفیر څه ویلي دي مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. په کابل کې د جاپان سفیر وایي چې د ډاکټر ناکامورا نیمګړې پروژې به دوی بشپړې کړي او همداراز د هغه پیل کړي دغه کارونه به ټول افغانستان ته وغځوي. د جاپان سفیر پرون د ملي ثبات ټولنې له لوري په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ او هلته یې وینا وکړه. د جاپان سفیر میټسوجي سوزاکا وویل چې د ډاکټر ناکامورا فکر تل د ګمبيري له پروژې سره و. هغه زیاته کړه چې د هغه نیمګړې پروژې به بشپړې کړي او همداراز د هغه له لوري پیل کړل شوي کارونه به ټول افغانستان ته وغځوي. هغه وایي چې د ډاکټر ناکامورا پروژې به په ګمبيري دښته کې هم روانې وي. هغه ډاکټر ناکامورا د افغانستان د آبادۍ اتل او د خپل هیواد ستر ویاړ وبللو. هغه د ډاکټر ناکامورا وژنه د افغانستان او جاپان د خلکو لپاره ستره ضایع وبلله او هیله یې ښکاره کړه چې د افغانستان خلک به د ډاکټر ناکامورا د آبادۍ ارمانونو ته تحقق وروبخي. د یادولو وړ ده چې ډاکټر ناکامورا په ننګرهار ولایت کې ډیر ستر کارونه ترسره کړي وو چې وژنې یې ټول افغانستان وژړاوه او د افغانستان په ګډون په هر هغه هیواد کې چې افغانان ژوند کوي هغوی یې په یاد شمې بلې کړي او د هغه کارونه یې وستایل. د ډاکټر ناکامورا جسد ته ولسمشر غني په خپله اوږه ورکړله او د هغه جسد یې په ډیر درناوي جاپان هیواد ته ولیږه. نوموړي همداراز ژمنه وکړه چې د ډاکټر ناکامورا قاتلین به ژر ونیسي او د هغه له لوري پیل شوي کارونه به افغان حکومت مخ ته یوسي او د هغه نیمګړې پروژې چې نیمګړې پاتې دي تکمیل بشي او د هغه په نوم به ونومول شي. همداراز په یو شمېر ولایتونو کې بېلابېل ځایونه هم د ډاکټر ناکامورا په نوم ونومول شول. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک یې کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. ډېره مننه.